بسم الله الرحمن الرحیم. په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم. بیا درود په هغه لویه هستی وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. ګرانو محترمو، ډیر زیات محترم ښاغلی فضل ربی حساس صاحب مو ترڅنګ دی، زموږ خواله راغلی دی. ډېره زیاته مننه کوو چې په دې وخت او په دې ستړي ستړي وخت کې، په دې د منډو ترړو وخت کې خپل وخت وویستو، زموږ خواله راغلو. ډېره زیاته مننه کوو، خوشحاله یو، باوري یو انشاءالله چې دغه ناستې به بیا را جوړېږي، بیا به زموږ ترڅنګ کښېني. غواړو چې د فضل ربی حساس صاحب نه یو څو خوندور کلامونه هم وورو او د هغې نه د هغې ګټورې او معتبرې خبرې هم وورو. ډېره زیاته مننه فضل ربی حساس صاحب چې موږ له مو وخت راکړو. ډیره مننه په الله ګران شي شاه خالد صاحب، الله هم خوشحاله او آباد را سره لري. ها د بادو صحیح. د پښتو ژبې په اهمیت را سره څو ګټورې خبرې وکړې، ډېره زیاته مننه وایي. نو خالد صاحب د پښتو د ژبې په اهمیت زه به دا ووایم چې د دنیا څومره قومونه دي، هغوی ترقیانې وکړي نو هغوی په خپلو ژبانو کې چې کوم دی، په خپلو ژبو کې تعلیمونه دي، نصاب یې دی. موږ د دې څیز نه چې کوم دی ډېر زیات لري یو. اگر که زموږ د کم نوی کول چې را روان دی، دوی خو مکمل چې کوم دی د پښتو لیک خو ډېره غټه خبره ده، پړ باندې هم نه پوهېږي. د دې نه که موږ داسې په را روان وخت کې محرومېدو نو کیدای شي زموږ نسل پښتو مکمل پرېږدي. نو الله دې وکړي چې زموږ د خلکو کې یو شعور را پیدا شي او زموږ نصاب چې کوم دی مکمل دا په پښتو کې شي. موږ به هله چې کوم دی موږ په ترقۍ باندې روان شو. د دنیا قومونو ته که تاسو وګورئ، چاینا ته وګورئ، نن په کوم ځای کې چې کوم دی هغوی روان دي که نه. هغوی په یونایټډ نیشن کې، په اقوام متحده کې چې کوم دی خپل زبان کې تقریر دی، په خپل زبان کې خبرې دي. موږ د دې څیز نه چې کوم دی محرومه یو. نو اگر چې موږ د دې ملک حصه یو، خو موږ له دې خپل حق راکړی شي. موږ د خپل حق غواړو چې زمونږ بچو ته چې کوم دی زمونږ په مورنۍ ژبه کې نصاب چې کوم دی ورکړی شي. او انشاءالله د حکومت نه امید هم کوو، ځکه چې هر څومره هلې ځلې چې کوم دی زمونږ کېږي نو هرې زمونږ په زبان کې وشي، نه چې په پردي زبان کې زمونږ هلې ځلې وشي. موږ نورو زبانونو ته هم چې کوم دی د قدر په نظر ګورو، د عزت په نظر یې ګورو. ولې زما خپله ژبه چې کوم دی، زما مورنۍ ژبه چې کوم ده، هغې ته زه ډېر زیات احترام لرم. نو چې زما د ژبې احترام وشي او زما ژبې له چې کوم دی دوی زما په زبان کې چې کوم دی زما نصاب چې کوم دی ما ته په خپله ژبه کې چې کوم دی راکړی شي، دغه زما چې کوم دی یو ډېر غټ خواهش دی. دا انشاءالله د هر پښتون به دا خواهش شي.